अस्सलाम वालेकुम मलगुरो जेम सासुरोर अब्दुल बासित او څنګه چې تاسو ښکاري ما په ټیک ټاک باندې یو ویډیو اپلوډ کړی و یو دوه درې ورځې مخکې تاسو د شاته په سکرین باندې ښکاریم نو دې ویډیو باندې ډېر زیات کمنټ ما ته راغلی وي څه دغه شانتې قسمه کې چا وي چې د دې ټیټوریل ساز که چا چې دا ویډیو یې څنګه ساز کړې ده چا وي سکرین ریکارډینګ راته راولېږه چې دا ویډیو تاسو څنګه کړې ده نو هغه ملګرو لپاره سپیشل طور سره چا چې دا تپوس او پوښتنه کړې وه په دغې ویډیو کې په کمنټ په ذریعه چې موږ ته د دې چلو ښایه چې دا ویډیو څنګه سازیږي او دا تا څنګه کړې ده نو دې ویډیو کې به زه تاسو ته ښیم چې دا ویډیو ما څنګه سازه کړې ده نو دا ویډیو به لږه لینتي او زه به تاسو ته دې کې پوره مکمل ایډیټینګ ته دې ښیم بیا تاسو خپلې ویډیوګانې هم سازولی شئ او ویډیو شروع کولو نه مخکې زه تاسو ته ریکویسټ کوم که تاسو چېرته نوي یو زما چینل هم سبسکرایب کړي نه نو مهرباني وکړئ زما چینل سبسکرایب کړئ او دا بیل والا آیکان هم ووهئ او چې زما ویډیوګانې تاسو له دا شانتې نورې مخې ته درځي زه به په خپل دې چینل باندې تاسو ته نورې دا شانتې د ټیک ټاک باندې د وایرل کېدو طریقه او فالو ته د تلو ټریکونه دا ټول هر څه به تاسو ته ښیم دې لپاره زما دا چینل سبسکرایب کړئ او دا ویډیو مکمل وګورئ دا ویډیو سکپ کوئ مه چې تاسو مکمل ډیټیل باندې پوه شئ نو راځئ چې زه تاسو خپل موبایل سکرین ته بوځم او تاسو ته هم چې دا ویډیو ما څنګه سازه کړم راځئ ښه جي نو فرسټ سټیپ کې به تاسو داسې وکړئ چې کوم ویډیو تاسو سازول غواړئ هغې ویډیو به تاسو داسې وکړئ چې لاول به شنه پرده شاته کېږدئ او هغې مخې ته به تاسو ویډیو شوټ کړئ دا شان څنګه تاسو سکرین کې ښکاري صحیح ده چې کله ویډیو شوټ کې بیا تاسو ته دوه سافټویر پکار دي ایډیټینګ لپاره یو اریزر سافټویر او دویم چې کوم دی کاین ماسټر تاسو په سکرین باندې ښکاري دا دواړه سافټویر تاسو له پکار دي دا پلی سټور کې او اپل سټور کې دواړو کې تاسو ته میلاویږي دا به ډاونلوډ کړئ دې نه پس به مونږ راشو اوس ګوګل ته چې راشو دلته به مونږ د پارلیمنت اف پاکستان تصویر به مونږ سرچ کړو ګوګل ته رالو دې کې وګور پارلیمنت اف پاکستان تصویران راغلي دي دې کې به مونږ هغه تصویر سلیکټ کړو کوم چې کوالټي ښیي ما ته د دې کوالټي ښه ښکاري نو دا به ډاونلوډ کړو اوس به بیک لاړ شو اوس به لاړ شو مونږ اریزر ته به لاړ شو او دا تصویر چې کوم ډاونلوډ کړی دی دا به سلیکټ کړو او دا به مونږ کراپ کړو د کوم بیک ګراوند چې کوم دی هغه به مونږ ټول مکمل اریز کړو دې کې مختلف آپشنې دي مینول دی او آټو دی مینول باندې اکثر کله چې پیچیده کار یې که نه کلرونه په تصویر کې ډېر نو هغه بیا زه په مینول باندې دغه کومه لکه اوس څنګه دا دغه چې دې کې اوس مونږ دا کاونټر پکار دی او دا بیک سایډ مونږ نه دی پکار ځکه چې مونږ ته کاونټر نه شاته ودرېږو که نه نو دا کاونټر به مونږ مخې ته راولو نو دا شانتې دا ټول به صفا کړو मरगुरो को चा जमा चैनल नहीं सब्सक्राइब करें मेहरबानी के चैनल सब्सक्राइब के बेल आइकन हो दा वीडियो में इसका लाइक ज़्यादा शांति सफार हो उस देखिए ना मेक पाते दिन उस के वजह से चलो गुम बराशु रिपेयर था बराशु और के बाद मेक सेलेक्ट तुमने कि मेक दा कारी करना दा मेक बोस मुझे सेलेक्ट और दा मेक चिकन दे दा बुमगा राहुल वापस دا راغی دا ګیټ په چې کوم دا دغه دي که نه دا کپړه مپړه دا به ترېنه لرې کړو او میګ به پکې ښکاره پرېږدو صحیح ده دغه شان دا شان मरगुरो دا ویډیو سره لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ دا زموږ میک تیار شو صحیح شوه دا به اوس دې کې لږ فینیشینګ وکړو دا اوس تیار شو صحیح ده دا به اوس موږ ډنو دا به ځان سره سیو وکړو صحیح ده صحیح شو زموږ لاړ شو کاین ماسټر ته کاین ماسټر به کلو وکړو صحیح ده کاین ماسټر کې وګوره موږ ټیک ټاک دپاره ویډیو سازو که نه نو کریټ نیو به ووهئ او دا ټیک ټاک ورنښه چې ده دا اوږد نشان دا به سلیکټ کړو صحیح ده دا چې سلیکټ کړو دې کې به موږ راشو د میډیا ته میډیا کې به موږ لاړ شو دا لاول به تصویر سلیکټ کړو کوم چې مکمل تصویر کومو او ګوګل نه چې موږ ډاونلوډ کړو هغه به سلیکټ کړو
هغه به څونه ویډیو زموږ لینت د ویډیو لینت هغه لینت پورې به دا ایکسټینډ کړو صحیح ده. او بیا دا بل نشان چې تاسو ته ښکاري که نه ایډجسټمنټ والا پین اینډ زوم دې کې به دا زوم کړو او دا دواړه به سر نه ور اخره پورې دا به اوکې کړو صحیح ده. بیا موږ راشو لیر ته. لیر کې به موږ هغه ویډیو والو کومه چې موږ شنې پردې سره کړې وه هغه ویډیو به سلیکټ کړو صحیح ده. دا چې سلیکټ کړو دې کې به لاندې راشي کروما کی به لیکلي دا دی کروما کی دا نشان چې وښیم دې کې به دا سلیکټ کړي دا چې اوکې کړي شاته وګوره پرده غیبه شوه دې کې وګوره دا لږ لږ شینوالي ښکاري سایډونو ته دا چې ختموي دې به دغه شانتې ایډجسټمنټ وکړي صحیح ده. ایډجسټمنټ چې وکړي دا اوکې شو. دې دا تصویر به اوس موږ ایډجسټ کړو ته کوم شاته کس چې ولاړ دی ته دننه به یې لږ غټ کړو ځکه چې دی شاته پټ شي که نه ځکه چې زمو ته د دغه سایز چې برابر وي که نه نو بس بیا به دې شاته ښکاري نو دې وجې نه به د خپل تصویر لږ غټ کړم چې دې شاته کیږي صحیح ده. ملګرو چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو سره لایک کړئ صحیح ده. اوس به د دې دا اوپټیسي چې کومه دا کوم کونټرول چې موږ کټ کړو هغه به راوالو هغه به ته دې مخې ته ولګو. دا اوپټیسي چې به کمه کړې که نه نو دا تصویر تاسو ته شاته ښکاري دا دې دپاره یي که نه چې دا اوس شاته میکونه پراته دي نو د دې کونټرول سره دا کونټرول اوس ته برابرولی شي چې دا میک او دا کونټرول هر څه بالکل صحیح راشي پرفیکټ راشي که نه. دې کاغذونه چې کوم په ټیبل باندې پراته دي دا دې سره برابر چې دا کله صحیح راشي بس اوپټیسي په پل کې دا به صحیح شي. دې کې تاسو ته بره دا نشان هم ښکاري دا زما تصویر به اوس دلته سلیکټ کړو دا به لږ صحیح کړو که نه چې بالکل پرفیکټ راشي. ول تاسو ته بل دلته دا ګوټ کې دا نشان ښکاري دا مونوګرام چې بره دی یو منټ دا ویډیو صحیح کړو که نه دا فالتو ځای به ترې نه کټ کړو صحیح ده. اوس یې چیک کړو صحیح شو ایډجسټمنټ. اوس به یې پلی کړو تصویر به لږ غټ کړو شاته کس پکې لږ ښکاري که نه. تاسو ته بر دا مونوګرام ښکاري که نه دا چې ډیلیټ کې دې باندې پیسې راځي دې باندې ګور 620 روپۍ د میاشتې راځي او 3600 روپۍ د کال راځي نو دا به موږ داسې پرېږدو او دا ویډیو به سیو کړو 60 PSI کې 720p کې به دا سیو کړو. زه تاسو ته دا مونوګرام ختمولو چل هم ښیم ځکه چې دا په پیسو باندې ختموي تقریبا 3.5 روپۍ د کال اخلي دی دا مونوګرام مفتو کې چې ختموي د طریقه هم د تاخیره کې ښیم صحیح ده. دا ویډیو موږ سره سیو شو به لاړ شو ګیلري ته چې لاړ شو دا ویډیو به سلیکټ کړو کومه ویډیو چې موږ دغه کړې وه دا ویډیو به سلیکټ کړو صحیح ده. ویډیو هم سلیکټ کړه اوس دا به اوس کراپ کړو ګور چې کراپ هم کړه بړه ته دې بره هغه کوم نشان چې دی نو دا به ترېنه ختم شو صحیح ده. اوس به کلر ایډجسټمنټ هم وکړو دغه شان لکه د مار زه به ویډیو سازه شو اوکې. دا شان تاسو چې نوره کومه ویډیو پکاري که نه او دا شانتې لکه اوس ما فریم والا ویډیوګانې ستاسو کړي د علي شاه د مور کو دا شانتې ویډیو جوړول غواړئ یا بل څه ټیک ټاک باره کې سوال وي نو کمنټ کې تاسو خپل سوال پرېږدئ انشاءالله زه به کوشش کوم چې نیکسټ ویډیو کومه دا زه تاسو له په هغې ټاپک باندې سازه کړم او ډېره مننه یو جهان مننه څنګه سپورټ چې را سره په ټیک ټاک کړې دا شانتې په یوټیوب هم را سره وکړئ یو جهان مننه د الله په امان.